السلام علیکم. کم کور ته چې دا درې قسمه زناور را روان شي نو پوه شئ چې دغه کور کامیابۍ طرف ته روان دی. یعنې کم درې زناور دي چې دا د چا په کور کې سټې شروع کړي که نه د چا کور ته را روانېده شروع کړي نو دا کور کامیابۍ طرف ته روان دی. جي دغه زناور ته زه بیانوم، کوشش وکړئ ما سره دا ویډیو وګورئ او دغه زناور چې کوم دي نو دا چېرته هم د خپلو کورونو نه مه شړئ. صحیح شوله. ویډیو سایډ له ځو خو پښتنو به دي کې ځینې داسې زناور دي که نه چې د هغوی به دعا هم قبلېږي او دعا یې هم قبلېږي. دا درې هغه زناور دي که دا د چا کور ته را روان شي نو هغه خلکو له زه وایم جي نو هغه خلک بیا د کامیابۍ طرف ته روانېږي او هغه به مکمل کامیاب وي او هغه کور چې کوم دی نو هغه به ښه په سور باندې زندګي تېروي. صحیح شوله. دا کم زناور دي د ټولو نه اول خو ویډیو راسره مکمل وګورئ او مخکې ملګرو سره ضرور د ثواب په نیت باندې شریکه کړئ چې ټولو مسلمانانو ته زموږ دا پیغام ورورسي ولې چې دا زناور چې کوم دي دا برکتي زناور دي. صحیح شوله. د ټولو نه اول په 1 نمبر باندې مچۍ دي، خو هغه مچۍ کومې مچۍ چې بګین کوي جي دا مچۍ هغه کورونه لځي که نه چې کوم خلک ډېر خوش قسمته خلک وي، کوم خلک ښه خلک وي، الله پاک ډېر غوره وي که نه نو دا مچۍ چې کومې دي دا هغه کورونو ته ځي. کمې مچۍ چې بګین جوړوي نو دغه مچۍ ښه نو دا مچۍ چې کم کور ته هم داخلېږي په کم کور کې ځان دپاره هغه څه شان د جوړوي که نه کوم کې چې بګین کوي. صحیح شوله. نو دا کور خوش قسمته کور دی جي او دا کور خوش قسمتۍ طرف ته روان دی. صحیح شوله. نمبر 2 په 2 نمبر پسې خوږو پښتنو دی که نه چړیا، یعنې موږ چې ورته چڼچڼه وایو. صحیح شوله. دا چړیا نه دا اکثر که تاسو وګورئ که نه دا په هر کور کې یعنې په هر کور کې دا موجود دي. صحیح شوله. زیاتره کوم چې دا کچه کورونه به دي کې خو ډېر زیاتې دا ځان له جالې جوړوي. صحیح شوله. خو زیاتره خلک داسې کوي که نه چې د دوی دا جالې ورانوي، څوک وایي موږ ته په کور کې اوازونه کوي، څوک څه وایي څوک څه دا د کور نه وباسي. خو نه جي ګوره دا دونه معصوم زناور دی که نه چې دې باره کې دا په هغه زناورو کې راځي د کومو زناورو چې بددعا هم قبلېږي او د کومو چې دعا هم قبلېږي. صحیح شوله. یعنې دا په هغه زناورو کې هم راځي. صحیح شوله. نو کوم کور ته چې دا چڼچڼې یعنې چړیا ورداخلېږي که نه ورکې اوسېږي نو دغه کور خلک او دغه کور چې کوم دی نو دا کامیابۍ طرف ته روان دی. نمبر 3 په 3 نمبر باندې پیشو دی جي یعنې پیشو نه دی. اوس به زیاتره خلک وایي چې پیشو خو زموږ کورونو ته راځي او زموږ کورونو کې ورانی کوي. نه جي خامخا به ورانی کوي. ګوره هغه زناور دی. صحیح شوله. خو تاسو له پکار ده که تاسو د کور نه دا شړئ هم خو د ګزار حق نه جي چې تاسو پې ګزار کوئ، تاسو پې ډزې کوئ. صحیح شوله. دا به چېرته هم نه کوئ، نه هغه به خو په صحیح طریقه باندې د کور نه توبهګاري کوئ. صحیح شوله. خو هغه پیشو کم پیشو چې ښه پیشو وي څه نه وایي چاته یعنې په کور کې وراني نه کوي او هغه درځي او بار بار ستا په کور له به دې وجې درځي که نه چې د دې کور دا خلک به ماله څه راکړي. صحیح شوله. په دې کور کې وځي او نه وځي نو دغه کور چې کوم دی دا برکتي کور دی جي دغه کور برکت طرف ته روان دی او دغه خلک چې کوم دي نو دا مالدارۍ طرف ته روان دي. صحیح شوله. نو کوشش وکړئ جي اکثر به د پیشوګانو د معامله چې کومه ده که نه نو به دې کې زموږ د خلک ډېر زیات پاتې دي. ګوره زموږ د خلک ډېر زیات ظلمونه به د پیشوګانو باندې کوي. صحیح شوله. نو تاسو ټول له یم چې دا هم د الله پاک مخلوق دی، کوشش وکړئ به دې باندې هم رحم وکړئ. د ویډیو کتلو ډېره زیاته مننه چې چېرته اوسئ پښتنو. الله مو ښاد ساته. ویډیو مخکې ملګرو سره ضرور د ثواب په نیت باندې شریکه کړئ. د جمعې شپه هم د پښتنو او که څوک زما به دې پیج سید خبیب به دې باندې نه وي دا ځان سره ضرور فالو کړئ. ډېره زیاته مننه. قربان. والسلام.